قانون ذکر کئی ليس على الأعمى حرج ولا على العارج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. الله تعالی ليس نشتا على الأعمى پرون باندې حرج تکلیف، حرج گناہ پہ نشتا، تکلیف پہ نشتا. ولا على العارج الله تعالی نه په ګډ باندې حرج څه گناہ، ولا على المريض الله تعالی نه په مریض باندې حرج څه گناہ شته. ولا على انفسكم او نستاسو په نفسونو باندې ان تاكلوا من بيوتكم چې الله تعالی تاسو خوراک کوي په خپل کورونو کې. د ګډ حکم، د ډون حکم او د مریض حکم الله ذکر کړي. الله تعالی وایي که مریضانو سره یو ځای کېنه یا د ګډ سره کېنه یا د ډون سره کېنه یو بل سره یو ځای خوراک وکړي نو په دې کې څه ګناه نشته. ليس على العامى الله تعالی وایي نشته پرون باندې حرج گناه، ولا على العارج الله تعالی وایي نشته په ګډ باندې حرج گناه، ولا على المريض الله تعالی وایي نشته په مریض باندې حرج الله تعالی وایي گناه نشته. یعنی مقصد دا د یو بل سره یو ځای خوراک کولو کې ګناه نشته. مریض دی مثلا ګډ دی ورون دی نو انسان زړه ته یو څه ناصر راځي، د ګډ او ورون او د مریض زړه ته یو څه راځي، یو څه خبرې. نو الله تعالی وایي کدا دی هغه خلکو سره چې هغه صحتمند دي، روغ دي، یو ځای ور سره خوراک وکړي، الله تعالی وایي دې کې څه ګناه نشته. ولا على انفسكم او نشته الله تعالی وایي تاسو په نفسونو باندې ګناه ان تاكلوا من بيوتكم چې تاسو خوراک وکړئ د خپل کورونو نه. سم مفسرین دا خبر ذکر کوي خپل کور کې خوراک کول هم ګناه نه ده، خو دلته وایي مراد د خپل اولادونو کورونه دي. یعنی اولاد دې تا نه جدا دي، زوی دې جدا شوی، کور جدا دي، نو د هغه کور نه خوراک کولای شي پلار د پاره دا جایز دي، دې کې څه ګناه نشته. حدیث هم دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم انت ومالک من ابیک، ته او ستا پلار، ته او تا مال دی چا دی؟ د پلار دی. معنا ته او ستا دا کم مال چې دی. نو علما ذکر کوي چې کله ضرورتي مور پلار کمزوري نو کولای شي چې د زوی د اذن نه غیر، د زوی د اجازت نه غیر څوکي د زوی په کور کې خوراک وکړي، یو څه مال ته نواله تصرف وکړي، دا کولای شي. ولا على انفسكم الله تعالی وایي نشته تاسو په نفسونو باندې ګناه ان تاكلوا من بيوتكم چې خوراک وکړي الله تعالی وایي خپل د کورونو نه. یا دا بیوت علما ذکر کوي دا تقدیم کې مقدمه ذکر کړه د مابعد د پر، لکه څنګه چې خپل کورونو کې خوراک کول ګناه نه ده، دا چې الله تعالی وایي تاسو د پلرونو په کورونو کې خوراک کول ګناه نه ده، یا د میندو په کورونو کې. اولاد کولای شي د پلار په کور کې څو کې خوراک وکړي، د مور په کور کې خوراک وکړي، دې کې څه ګناه نشته. ان تاكلوا من بيوتكم الله تعالی وایي چې تاسو خوراک وکړئ د خپل کورونو نه، او بیوت آبائکم او خوراک وکړئ خپل د پلرونو د کورونو نه، او بیوت امهاتکم الله تعالی یا خوراک وکړئ د خپل د میندو کورونو نه، او بیوت اخوانکم الله تعالی خوراک وکړئ بیوت اخوانکم الله تعالی د کورونو د ورونو تاسو نه. الله تعالی خپل ورور په کور کې خوراک کوي، په دې کې څه خبره نشته، ته ګناه نشته. او بیوت اخواتکم الله تعالی یا کورونه تاسو د خويندو، او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم الله تعالی د تر په کور کې خوراک وکي، او د عمه په کور کې دې کې څه ګناه نشته. ځکه چې ترم داسې دی لکه پلار او عمم داسې دی لکه خپل مور حیثیت لري، عمه او خاله. نو الله تعالی د دې په کورونو کې څو کې خوراک وکي، په دې کې څه ګناه نشته. او بیوت اخواتکم الله تعالی یا په کورونو د خويندو تاسو کې د کور په کور کې خوراک کولای شي. او بیوت عمامکم الله تعالی یا په کورونو د ترونو خپلو کې، او بیوت عماتکم او یا په کورونو د امګانو تاسو کې، او بیوت اخوالکم الله تعالی یا په کورونو د ماماګانو خپلو کې، او بیوت خالاتکم او یا په کورونو د خالګانو خپلو کې. ځکه چې خالم د مور حیثیت لري، کولای شي ځکه چې د خاله او د خورای په منځ کې ستر او پرده نشته، داسې د عمه او د وراره په منځ کې څه نشته، ستر او پرده نشته. د پلار کور ته تللی شي، د میندو کور ته تللی شي، داسې د خویندو کور ته تللی شي، او داسې د ورونو کور ته تللی شي. او الله تعالی او ما یا هغه ملک تم مفاتحه هو الله تعالی چې مالکان یې تاسو مفاتحه هو الله تعالی د هغه د چابیانو، او صدیقکم یا د خپل مرګرو کرا. الله تعالی هغه خلق چې تاسو مقرر کړی دي، مثلا یو
څوک د جایداد لري هغه په جایداد باندې بل څوک مقرر کړی دی هغه د لپاره کار کوي خادم دی نو دا کولای شي دا مالک شال خپل سره تلل شي یا خپل مارکیټ تلل شي یا هوټل دی یا د دې په مثل نور ځایونه دي نو التم کولای شي الله تعالی خوراک کوي ځکه چې خپل مال دی او ما یا هغه ځایونه ملکتم چې الله تعالی مالکان یې تاسو مفاتيحه دی هغه د کلیانو یعنی دی هغه د چابیانو مقصد دا د اختیارات تاسو لري ته مالک او صدیقکم یا د خپل مرګرو په کورونو کې هم خوراک کولای شي او کومرګره علما ذکر کوي دا سي مرګري چې هغه ستا پراتک باندې خوشالي نو د سي مرګرو کور کې خوراک کول دي کوم څه ګناه نشته یو هغه مرګري چې ظاهري خو خوشاله په بزره کې صحیح خفای نو د سي مرګرو کور نه بیازان ساتل بهتر ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا ليس الله تعالی نشتا علیکم پتا سو باندې جناح گناہ ان تاكلوا جميعا چې الله تعالی تاسو خوراک کوي یوځه او اشتاتن الله تعالی یا ځان ته خوراک کوي دا ځکه الله تعالی دا خبره ذکر کړي مفسرین ذکر کوي اشاره وکړه دا قانون چې هغه وخت کې داسې کاسې وي چې یو کاسه په څلور کسانو پورته کول نو هغه باندې به څو کسان راتاوېدل تاسو خپل فکر وکړئ تقریبا لشل کسان به یو کاسې باندې راتاوېدل نو ځکه یو ځای خوراک کولو کې څه منع نشته دی او که جدا جدا کینې هم جایز ده خو بهتره طریقه دا ده سنت طریقه دا ده چې ټول سره یو ځای سي ناست ليس عليكم الله تعالی نشته پتا سو باندې گناہ ان تاكلوا جميعا چې الله تعالی تاسو خوراک کوي ټول یوځای او اشتاتن الله تعالی یا جدا خوراک کوي فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مبارکه طیبه او حدیث کې دا خبرم راځي و چې یوځای خوراک کولو کې صحیح برکت دی حدیث کې راځي ما کثرت علیه الايدی هغه خوراک کې ډېر برکت چې هغه کې ډېر لاسونه یوځای معنا یوځای خوراک مقصد ته نه فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم فاذا دخلتم الله تعالی کله چې تاسو داخليږئ بيوتا کورونو ته فسلموا على انفسكم الله تعالی سلام واچوي په خپل نفسونو باندې معنا په خپل اهل باندې سلام واچوي او خپل کور کې داخليږي سلام دی واچو په خپل اهل باندې او سره د سورته اخلاص ویل نو دام بعضی روایتونو کې راځي چې د سره الله تعالی په کور کې ساتي برکت شي اکثر خلک خو غیرت کوي کور کې خزه ته سلام نه کوي الله تعالی وی کله چې خپل اهل ته داخليږي نو څوک د الله حکم دی فاذا دخلتم الله تعالی وی کله چې تاسو داخليږئ بیوتن کورونو ته فسلموا على انفسكم الله تعالی سلام واچوي په خپل نفسونو باندې خپل نفسونو څوک مراد دی خپل اهل خپل کور دی تحیه من عند الله الله تعالی وی دا دی ژوند توفه من عند الله دی الله دی طرفنا تحیه معنا دعا دی ژوند من عند الله دی الله دی طرفنا مبارکتن الله تعالی وی په دې کې برکت دی الله په خپل وی په دې کې سره برکت دی سلام واچو په خپل اهل باندې خپل کور ته داخل شه او په دې کې الله تعالی برکت دی طیبتن الله تعالی په دې کې خوشحالي ده دې سره مینه محبت پیدا کی اصل کې د معاشره د لپاره چې کوم قوانین الله تعالی ذکر کړی دا د دې لپاره ذکر کړی چې زمونږ استاد په مابین کې څه پیدا شي محبت پیدا شي دا یو ځای ډوډۍ ته ناسته یا سلام اچول یا یو بل سره ملاقات کول په دې کې محبت پیدا کی او دا کوم قوانین چې مخکې ذکر شو د اصلاح د معاشره لپاره په دې سره معاشره کې سره راځي اصلاح راځي چې الله تعالی وایي ستر او پرده او کوي په کورونو کې ماماز وي د کاکاز وي د خالد وي د عماز وي د سبا قائم په مابین کې ستر او پرده وي خینه د داغه سره سفر نشي کولای ځکه چې هغه سره یو وخت کې ستانه کا جایز ګرځي نو دا یو قانون ذکر کوي او قاعده د علماء او د فقهاو هغه خزه چې په وخت راتلو کې ستاسو سره نکاح کیږي د هغه په مابین کې بسې ستر او پرده نن سبا خو معاملې ټول بلک روان دي خلک سفرونه کوي نه محرم خلک دې سره مې وظیفه ده دا ډاکټر ده ډاکټر او ډاکټر صاحب څه کوي نوکریوالي کوي په دې باندې غیرت کوي چې دا نارینه ډاکټر ته څنګه خپل خزه وېسم په دې باندې غیرت کوي علما ذکر کوي او په دې غیرت نه کوي چې شپاله سکاله ستالور ستا اهل د نامحرم خلکو سره ګرځي دولس کاله مکتب وای سلور کاله بیا څه کوي پانتون وای بیا سلور کاله خارج ته ځیل ته څه کوي ماستری کوي ډاکټر وروړي دی په دې باندې غیرت نه کوي په دې باندې غیرت کوي